Nope. Ada mata kelantak ada jarum glida. Sali aku mi nawi ciza balata aku bakat kene aku ne pruti da garbi chirab da da parda. Wiyalla la ati krawala la mi da nakla ku kuchar ta kunda cham zakhabai. Ala. War ku biya ko lodi ma da to wele che war banka. Hey. Pata! Tapi udah tebe kita good kale de wala kwa. دسي خوب من يدو خديتي بودي قالك كبسوا كرالي خوب دلیدو. بخانه کی ورسر شي عمر قاټه خاني او گاډي خدای دې ستا بي خو باسي چې په نزك او ته څه شرطه به اے ودا خوب تعبیر الټی چې په خانه کې سرچ ودا او په غریبه کې سر کی ګو دا گاډي بخر گاډي وی ته چاته تلې به اچھا تلو ما ګل چمه نور نه جوړو هغه ته پوښ مې کو بیا بقری کر لګا ورلم انګور را پروت مر بر چې بیا وی ته پوښ پختون نه راځي خزه ذاته کنه کې ناشته دي نشته دي چې یو د پلان کې او د پلان کې چې تا په کور کې پکې نه خودله او د قشان ناس نه چې دې پکړې او نه د ډوډۍ د غم در سشتا دا نو چې ته بل از مرشي بیا ما کر څوک راځي بیا برال څوک یو پیاله چیروړي او دا د څه شرا ولستا غاګان شته چې دا یاد راوړي دا یا سړی زور شوی خو عقل د کران تعالی غواګان د خور دا خو سقا بنګ دی په دې زرا کور جارو کوما د پردي ونی را ماته غري مال ګلې راځي او خوشکې دي چې کوم دي نو هغه نه د ورځ ته ګلې راوړي او تم د قشان شي ازما د خوشکونه به وړي زبا ځامن ختم دم دي خو تا هغه پلار نه هغه د زیننی سي دا واړه خو تا وران کړ مار وان کو تار وچ ته وی اسکول ته نه کنه دینن ځان کا پال لبوزم 100 روپے ډرایور ولا ورکړې وته بده وی ال راځي ما پتی زه خو دې پیلوټ کړم اځ دې پیلوټ کړم تا تر اوس چې ما پیلوټ کړې غره کې نه غوډه دا شجرې راته مارګنی بل خزه بده باندې راوړم الله اے تعالی څوک درکې د ډول ډکی تعالی څوک بل خزه درکې ته Oh no! چې کمې زنانه ته دې حل او هایي ویلې دونه به خراب وي خو که تا ورته حل او هایي وکړو بیا به وایي مور او نه لري او خور نه لري دا کم ځای دا خو راته ووایه بې شرمه بې حیا د دې کلي خلک در پسې رالیږم ها ته خو شرمېدلې ما تا ته څه ویلي دي که اتیا سل شڼېلو بیا په کار نو ما ته وایه زه ډېر دا عزت زما خپل ورور او پلار شته چې هغه به راله راکوي ها بې شرمه بې حیا مینې محبت خبره درته کومه که نه ګوره په ایمان مور به درولېږم پلار به درولېږم زه بل چاله کوېدن شوی ها په اختر نه پس مې واده دی دا څه وی بې شرمه بې حیا شرمېدلې تا چا کوېدن کړی دا لکه مال به دا دم کې نه راکې مورې په خیر الله لقیر علی زیخه دغه دی راځي او پلاره تا مونږ داسې نه پلاتون راځي ټوله ورځ دلته کې زما سبا ګرځي یا بچې وایي زما د دې زامن دپاره زما اړه ستړی چې وي ما دوی له مزدورۍ کړي بیا تا په خپل وخت مزدورۍ نه دي کړي زه چې ناو یم زه به دقسې نه لوږې به مې تېرول نو اوس پیسو کې ما بچو له مزدورۍ کړې مورې په ایمان د تیم چې تا دې دنیا کې بل خاوند چاته پلار نه وکتلی چې ته یې دله ورکولي ذلیل عمر مې د دې پلار د لاسه تېر کو د ښځې خاوند نه شو
تا ته ویم وبه کم ده خپل مې سعودي ته لېږلی دی نو قلار یې راته ته پروت دی نو 10 روپۍ راونه لېږلې کم دا قشان شي دا هغه سره ما د بقرې د زوی په ټیلیفون خبرې کړې دي ما ورته وی روپۍ مه رالیکه چې راځه غټ بیګ په ځان سره ډک راوړې مورې ګوره هغه خو م پلاره دونه قرض مایې دې لېږلی دی خو چې دا قرض ختموي مورې نو 4 کاله به پکې تېر شي او ته وایې که 4 کاله نور ما ته به ماله د دې نه بعد ښځه کې او بیا به واده کې نو لکه زمانه به څه جوړ شوي مورې بچیا د نظمي جړا په زامو کې معلومېږي ما ته معلوم یې نو بس مورې دا اخري اپشن ناڅاپه دی پلاره چې ګورې سم به د کوبر پسې راوالم او دا کوپړی به درې په دې پونډکشن پسې ونښلم مورې پوهې تا ته نه ویم پلار ما پسې ټوپک کې رالي ته پرېږده ته لږ غلی شي بچي کو دا کار دی وکړو لږ به م چېرته بله مړه سامې به وکړو ته نه به خلاصه چې دا دې به راته رسول کړي پیمان مورې زه وایم چې په د جیل ته لاړ شم ډېره به پلاره زه دا مرچکي خان پسې ځم او ته پسې راولم یې راته بوډۍ ملګري شو ته ملګه په مرچکي خان پسې ځم شرمه مه وي ما پسې مرچکي خان مه راولم مرچکي خان ته پسې راولم خبره و مرچکي نه خو په ایمان چې سم د نیا مېړه راته جوړ کړی مورې دې سړي 2 خبرې او مرچکي خان 2 خبرې او مرچکي خان همداسې سړی دی چې مورې ته خبرې که نه اول وروسته ګوره پلازي ته ختلی و خله چې ما پکې ولیدو چې ما ورته یې دا څه کې وایي کرۍ د پلازو نه راغونډم ته ګوره په 9 تاریخ څو کرۍ راغونډم لکرۍ راټولم چې بچې تا ما ته معلوم سړی دی غلی شه او پلار خو دې خوا دې خوا دم مرچکي په دې مال لا د هغه دم چې راکوي ری ولې زه د هغه نه یارېږم ماړې مورې 3 ځله خو مې د شاه عزیزي سوزکي کې ډیجې پروګرام له د شپې ګرځي اوسه شاه عزیزي د سوزکي نه مې راکوز کړی ما ته څه نشي ویلی یه بچې ته رښتیا دی رښتیا دی مورې په ایمان چې څه مې ونه خوړل سار شو دا څه به وخورې پرېږده د مرچکي راته ایله سترګې خو کته شوې چې راځي بدماشي کوي دا خبره به ورته ور وړاندې کړې ګورې چې دونه دې مې سترګه ونه سوځي دونه دا هرې خبرې زه ذمهوار یم او بله دا خبره کومه چې مورې څه په ایمان څه د ساري د چې پراټه نه پخول ورځه پې مورې خبر بند که څوک راځي نه مراجي بیا بل هغوی له پراټې مورې دا ورسله بندو دا خو د سړو استل دی د ښځې بې پکې نه لګي دلته څوک څه کوي چې راځي پلاره خدای دې تا په خوشحالو مون نه کي ستا د داسې خو ځان ذلیله ژوند تېر کړو زما دا مور دې م ذلیله کړه مرچکي خان پسې تللی بچی السلام علیکم وعلیکم سلام بچی څنګه یې مرچکي خان څه شو خبر راځي وټیا کار نه دی سلکزر راوځه هله بچی زر راشه اوبه خو پرېږده خو خان نه وباسه چې کار نه دی ورته ډېر ضروري کار نه دی بچیا صحیح نه اوږده دی صحیح غږ ورته بچیا صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام امیر خان کاکا څنګه خیر دی مرچکي خان ته کینه څنګه دې راپېښ وکړه خیر خو دا لږ راغی امیر خان کاکا راغلی مرچکي خان د غریبانانو څه خبرې خدای یو 2 بدپناکه راکړي دي یوه کوڅه باندې جنډه او په بله کوڅه جنډه نو په بله ځای باندې یو دوا ومکو ډانګی راپسې راواوسه ما چې زه به په مرچکي خان پسې ځم او چې تاسو به ما سم کړي نه نو نه سمېږئ نو تا ته پته نه لګي امیر خان کاکا هغه د هوښیارانو متل دی اوس ژرنده خرابه او څه دانې لم دی چې ورانه ده نو زموږ د مشرانو ده دا وران د مور د لاسه دي مور ما ګزاره مې پکاو نو مور ما وه نو نن زما صاحبه ما ته 5 کیلې راځي په یو ټینۍ پسې ورپسې شوي دواړه یو وجې کوم او بل وجې کوم نو زه څه وکړم دښمني په کور کې راته راپرشا کېږي څه وکړم دا لکار مه ګوره اوس خو دوی ساتي او بیا هغه ښځې هم ساتي ورته وایي ځان چې په خپلو په ودرېدو او ځان برابر کړې نو نه به وایي دله ښځې وکړم دا به ته سمې زه یې نشم سمولی ته د دې علاقې مشر یې دا فیصلې به ته کې بېغمه شه زه چېرته تلم وبچې الله به خیر وکړي هارونه ورېږه چې تا باندې څه چې اوبه وکړم نه چا نه څکمه چا نه څکمه
ورشه دلته شربت راوړه نه مرچکي خان یې سر یې شربت خو بوس کې کنه کینه په حالم سره مرچکي خان زړه را پوخ کو زړه را پوخ کو دشمنی را ته کور ته را روانه شوې ده زه د دشمنۍ چاته یم امیر خان کاکا یو وخت نن سبا کو ده چا نه تاسو کو کنده اوسنی کشران ټول دغه کان دي چې سم خبره وته کې سر دې په ګټولي سره دوه کسان به پسې راوړو ښه بیا ډبې بیغمه ته زما تشه خبره ما غیله کاپی ده زه داسې کار کوم براسو مېلمانه راځي د هغې څه کار دی دې پټي باندې لږ پټي دی هغه پې خاصوم دی خدا د زندګي در کې مرچکي خان خدا دې ژوندی ساته دا فیصلې چې ته کې زموږ دپاره دغه غټه خبره به پټي دی چا که نه ته کښېنه چې اوبه به وکړې او زه راځم یو ګنټه نیمه نه زما بس هغه کښېنه هغه هلته له هغه د کان ناکلاره د دشمني راته را په سر کېږي ما چې زه تا خبر کړمه نو کښېنه نه شربت نه خپل کور دی خان خپل کور مې دی خدای دې تا کامیاب کړي او سړي پسې راوله ښې وډبوه چې ډبولې دې نه سمېږي په ما باندې ګزار کوي خیر وکړي زه ته فکر مه کوم خدا دې آباد لره سلام علیکم څه ته غمي نو هغه د متشمي چې سار را پاسې د دنیا لاندې به وجونه خو بل دا ټول زه هم خوښ شم د ما نوم هم مرچکې دی